د عوامي نیشنل پارټۍ د اوبای څانګې طالب ګل ته خواست کوم چې راشي او مشرانو ته پخې رانیولي. اول به مشر راته او دا د مشرۍ زوی دی. د باچا خان بابا کاڼوسی دی او د ولي خان بابا نوسی دی او د اسفندیار خان زوی دی چې کوم نن زموږ د قیادت مشر مشري کوي دا د هغه زوی دی. موږ هغه ته درنه وکړو په خیالي وایو او ډېر مننه کوو چې زموږ په دې ډک دغه باندې زموږ دعوت قبول کړو او زموږ د غریبانو د جمله ته حاضر شو. ولې چې والي صاحب هم الحمدلله زموږ په ډک ټیم کې حاضر شوی دی او زموږ د جمهوري ته راغلی دی. ما ورته وویل چې عمر خان ستا والد صاحب زموږ دغه دی که ته به زموږ دعوت کینسلای که نه نو دې خدای دې قدر وکړي دا ټیم باندې ما فکرونه کوو زه دې ډېر قدر کوم او ډېر مننه کوم. دې په لږ وخت لږ وخت راغله او زموږ دا انتظار وکړه. ډېره مننه چې ډېره مننه چې صاحب ستاسو نو زموږ ډېر خوږ ډېر تکړه ملګری دی د اماراتو پښتو ادبي ټولنې سره تړون دی. ښاغلي عابد همدان ته بلنه ورکوم چې راشي او یو څه شی وکړي تاسو. ښاغلي عابد همدان صاحب. مننه تاسو ټول نو مخکې خو ته په خیال دی ټول ملګرو شکریا ادا کوم او بیا ورکوټ شنه د تصویر پر هغه مخکې او دوه شی راویم چې ځان ته مو کتلې ویلک ځان مو پیژندلې وې ځان ته مو کتلې ویلک ځان مو پیژندلې وې پښتو مو پیژندلې وې ایمان مو پیژندلې وې او همدان خپل خاور خپل اختیار چغه بنوي خو همدان خپل خاور خپل اختیار چغه بنوي خو افسوس دې خپل مشر باچا خان مو پیژندلې وې. ورکوټ شنه زموږ تصویر ما نن خپل بچی را نه تپوس کړی دی ویل یې تا په تنهایۍ کې وینم یا دې د شپې په خاموشۍ کې وینم ورته ولاړ یې کله کله ژاړې بابا ته دې تصویر ته څه له ژاړې ته د ماښامو د کېدو نه مخکې په بستره د څملاستو نه مخکې پاسې له دې تصویر نه پپه واخلې هم دې پخی هم دې په چپه واخلې دا چې د ژوند او د رڼا تصویر دی بابا دا څوک دی دا د چا تصویر دی. ما ورته وویل چې ته څه پېژنې ته لا ماشوم یې ته دې نه پېژنې د خپله هره خوشحالي بایللې انت چې خاني بایللې زما او ستا د زندګۍ دپاره د چینار په شان ځواني بایللې بچیه د خلوي کمال کړی دی نه یې هېڅ طرز په خپل حال کړی دی ته د خپل ځان دپاره هېڅ ونه کړه د پښتو او پښتون سوال کړی دی بچیه دغه دنګ سړی چې ښکاري دا د چینار په رنګ سړی چې ښکاري د هر پښتون د هر افغان بابا دی بچیه دا د باچا خان بابا دی. ملګرو د حاجي صاحب ورور شیر دادا زموږ ډېر تکړه ملګری دی د هغه په زړه کې هم یو څو خبرې شته هغه ته خواست کوم چې راشي او خپل خبرې وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما مشران او کشران او ټولو ملګرو السلام علیکم بخیر راغلاست. زموږ ګران مشر میلمه اسفندیار خان زوی مشرۍ اماراتو ته راغلی دی او زموږ د دعوت یې قبول کړی دی او موږ ورته هرکلی وایو په ټولو ملګرو د طرفه او زما د طرفه هرکله راشي جی ما خو یو څو خبرو دپاره تجدید کړی چې زه یو دوه درې خبرې کوم. خبرې دا دي چې زموږ دا پارټي په دې لږ وخت کې ډېره رستو راغلې وه. زه مشر ته دا سوال کوم چې هرې زندې ته او هرې حلقې ته په خپله مټې وتړي چې څنګه هغه بله پیره باندې اسفندیار خان مټې تړلې وې په هر کور په هره حجره په هره ضلع باندې ګرځېدلی و هغه شان مټې پکار دي چې زموږ کم ملګري خفه دي چې هغوی له کوڅې ته لاړ شي د هغوی ته سوال وکړي منت وکړي او خپلې پارټۍ ته بیا واپس راولي بغیر د دې نه نه کېږي. که چېرې موږ خپل خپل کور غلي غلي ناست یو چې زه نېشنلی یم او دی نېشنلی دی او دا نېشنلی دی په دې نه کېږي. وګورئ نن د سوباړي والا کوم ځای ته ورسېد بھائی مټې وتړئ او هر سړی راپاڅي او مشر له دا پکار دی چې یو جرګه جوړه کړي یو تنظیم جوړ کړي او په خپله ورسره مټې وتړي هرې کوڅې له لاړ شي هرې ضلعې ته لاړ شي هر عین کونسل ته لاړ شي او چې کوم ملګري خفه دي په هغه یې وګرځي او هغه یې رضا کړي. ولې زموږ صحابه وګوره کوم ځای ته نن تللی دا په څه
دا زموږ په خدمت کې موږ او دوی راویښېدل پکار دي چې ویښ شو هر سړی هر چې ګاونډي دی ورسره ملګری دی یار اشنا دی هغه ته سوال وکړي منت وکړي نو دا پارټي به په مخ کې لاړه شي که نه چېرې داسې چې زه ځان نه نشنلي یم ته ځان نه نشنلي ته ځان نه نشنلي داسې نه کېږي ولې چې زه ماشوم لوی شوم د حضرت الله بابا نوسی یم وادي سوات کې زمونږ دا پاکستان نو جوړ شوی او زمونږ بابا په نېشنل پارټۍ کې دی او تر اوسه پورې موږ خپل کور یو او تل به یو د پارټۍ نه څه غواړو هم نه خو خپل منډه ترړه او خدمت خپل کوو چې څه هم د وسه کېږي اوس داسې کار وکړئ مشر ته زه دا وایم چې مهرباني وکړئ او پاسئ او مټې وتړئ او روان شي او دا خلک ټول جرګې د خلکو له پوزې چې څوک خفه دي هغه رضا کوي د زموږ پارټي به په دوه درې کاله کې دا دوه درې کاله خو له حکومت د پي ټي آی والا دی د دوه درې کاله کې به بیا خپل ځای ته راغلی नमोदार प्रेखुद नसारा के लेवन तो पाते नमोदार प्रेखुद नसारा के लेवन तो पातिशो उसुम स्ताबिन के जमंग पत पालिया गना दास्ता दसणो प गुलाब की चीवी न खांदी दास्ता दसणो प गुलाब की चीवी न खांदी आगा खटक चरता पयेर यादवी ओ कना बदी शेरनो बाने د پاک امارات پښتو ادبي ټولنې زموږ ډېر تکړه زلمی ناصر بونیری راغلی دی هغه ته خواست کوم چې هغه خپل کلام تاسو ته ووایي ناصر بونیری چې د هغه زړه کې د پښتنو دپاره رښتونې ده دا هر څوک او کله پورې چې د وروستو خلک چې د بابا د فلسفې نه الټه شو ځکه وروستو راغلي دا حقیقت دی دې نه انکار نشي کېدی دلته چې اسفندیار صاحب راغلی او موږ راغلي هغه خپله خبره کوله چې بابا یو غر ته پاس ختلی و یو سړی پاتې کېدو د غر ته پاس هغه یو سړي پسې هغه سهار نه شروع شوی تر غرمې پورې په غر ختلی هغه یو سړي پسې پاس ختلی اوس مطلب دا دی ګیر چاپېره موږ اورو چې دا خپل کارکونان هغه خلک چې هغه د زمانو نه په دې پارټۍ کې وو را روان وو دي هغه خلک هم خفه دي وجه صرف دا ده چې د بابا د نظریې احساس نشته پکار ده که چېرې مطلب کامیابي وي نو پکار ده چې د مشرانو د نظریې خیال وساتلی شي په هماغه طریقه د هر سړي کور ته تلل هر سړی رضا کول دا مطلب پکار دی چې وشي او ډېره مننه بلکې زه خو د شعر دپاره راغوښته شوی یم زه به یو څو شعرونه ووایم ستاسو دپاره چې رواجونه په موږ څومره زورور شو رواجونه په موږ څومره زورور شو رواجونه په موږ څومره زورور شو چې د مینې د روزګاره لاس په سر شو او ستا یادونه پښتانه و بد نصیبه د غربت سیلی پرې راغله در په در شو په لټون لټون کې داسې لیوني شو چې په ځان پسې د ځانه را بهر شو او هغه لاره چېرته بل لوري ته تلله هغه لاره چېرته بل لوري ته تلله د مزل چې پاتې نه شو نو خبر شو او موږ به څه ویني ناوخته پاڅېدلي موږ به څه ویني ناوخته پاڅېدلي ناصر خانه موږ ستوري د سهار شو ډېره مننه خدای دې اس کلم بیکار بے روزگار مکر خدای دې اس کلم بیکار بے روزگار مکر خپل دې نوی د پردو خو څه پکار شکنه او هغه چې تا ویل امیرونه پکې نه خرڅېدل هغه چې تا ویل امیرونه پکې نه خرڅېدل اوس هغې ښار کې د ګلکند دکاندار شکنه په دې شعرونو باندې ګران ملګري د دوبۍ د عوامي نیشنل پارټۍ د دوبۍ څانګې صدر عبدالله خان لا بلنه ورکوم خو ګرمي ده ټولو ملګرو به دا خواست کوم چې
لنډ خبرې وکړي یا لنډ شعر ووایي ځکه چې ډېره ګرمي ده ځینې پاس په ډوډۍ خو بیا موسیقۍ پروګرام بسم الله الرحمن الرحیم. د وطن نه راغلي زمونږ درون قدردان میلمان جمال ولی خان صاحب ته هرکلی وایو، ښه راغلاست ورته وایو، هر کله راشي ستړی مه شي. په متحده عرب امارات کې زمونږ د عوامي نیشنل پارټۍ ملګرو درنو پښتنو تاسو ټولو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. د سلام نه پس خبرې ملګرو ډېرې وکړي او د دې نه وروستو به مشر تفصیلي خبرې کوي. ضروري خبره نه وه چې لکه موږ ټول پکې خبرې وکړو، ځکه چې یو خو دا ټولو تکلیف هم دی، ګرمي هم ده او وخت هم ډېر کم دی. خو صرف ستاسو د ټولو شکریه ادا کوو چې تاسو دومره په لنډ نوټس باندې په لږ وخت کې په دومره کثیر تعداد کې دلته ځان راورسوو او دې پروګرام ته ښایست ور وبخو. له موږ دې ملګرو خبرې وکړي، شهزاده خبرې وکړي، بیا وروسته ناصر خان خبرې وکړي او مختلف تجویزونه یې پیش کړه د پارټۍ د قیادت ته، د پارټۍ مشرانو ته چې یار دا کول پکار دي، دا کول پکار دي. په دې وړ کې به صرف زه یوه خبره وکړم چې ورونو د عوامي نیشنل پارټي چې کومه ده نو دا زمونږ د پښتنو سیاسي کور دی. د هر پښتون که یو سیاسي کور کیدی شي نو هغه صرف عوامي نیشنل پارټي ده. دا عوامي نیشنل پارټي چې څومره د باچا خان بابا وه، دا عوامي نیشنل پارټي چې څومره د ولي خان بابا وه او دا چې څومره زمونږ د ملي مشر اسفندیار خان ده یا څومره چې دا د ایمل خان ده، دا دومره په دې مجلس کې د موجوده ملګري چې کوم دي او د هر پښتون دومره دا پارټي ده. ما ته د خپل مشر یو خبر را یادېږي چې په تېر ځل چې کله راغلی هغه یوه خبره کوله چې باچا خان بابا یوه ورځ په سټیج باندې ولاړو تقریر یې کاوه. د هغه سره مخې ته یو سپین ږیری ناست و او د هغه سره څه تکرار وشو، څه خفګان راغی. نو باچا خان بابا هغه ته وویله ویل زه ته ما د پارټۍ نه ایستلی. هغه مشر پاڅېدو، څادر یې په لاس کې واخیستو، روان شو. خو چې داسې تور اخري سر ته ورسېدو، کوم ځای کې چې جلسهګاه وه خلک ناست وو، هلته لږ سوچ ورغی، ودرېدو، څادر یې په اوږه راواچو او واپس را روان شو. او چې بېرته راغی د سټیج مخې ته یې څادر کېښودو او مخامخ کېناست شو. بابا ورته بیا وکتل، ویل هلکه ما تا ته ونه ویل چې د پارټۍ نه مې ایستلی، ته بیا رالې. هغه ورته ویل ته څوک یې چې ما د پارټۍ نه وباسې، زه ما ته د پارټۍ نه ایستلی. نو باچا خان بابا راکوز شو، هغه سړی په مخ ښکل کړو، په تندي ښکل کړو چې ما ته داسې پښتانه پکار دي. ورونو که موږ دا په دې تمه ناست دي چې اسفندیار خان به راپاڅي او هغه به په هر پښتون پسې کور ته ځي، نو په دې تمه باندې بیا نه موږ سیاست کولی شو، نه مقابلې کولی شو او نه پارټیانې چلېږي. که په دې تمه ناست دي چې حیدر خان به راپاڅي یا ایمل خان به پاڅي او له موږ د هر کور به موږ تپوس کوي او موږ ځان په خپله دغه کوو، دې ته ضرورت څه دی؟ دا پارټي چې څومره ده، دا څومره چې د دوی ده دا زموږ ده، دا څومره ذمهواري چې د دوی ده دا زموږ ده. که موږ هر پښتون دا خپله ذمهواري وګڼله چې زما صاحبه څنګه چې یو ماجر MQM والا څنګه په MQM کې مضبوط ولاړ دي، څنګه چې پنجابیان خپل لیډران پېژندل دي، خپلې پارټي پېژندل ده او هغوی په خپله پارټۍ کې ولاړ دي، څنګه چې بلوچیان په خپلو قوتونو کې په خپلو دغو او داسې موږ هم دغه شو او شپې ته نه ګورو، ورځ ته نه ګورو، دې ته نه ګورو چې د پارټۍ یو پروګرام یې موږ به د پارټۍ نه، په هر وخت کې د خپلې نظریې خبره وکړو، د خپلې پارټۍ خبره وکړو، د خپلو حقوقو خبره وکړو. څومره کار چې زه کوم دومره منصور وکړي، دومره حاجي صاحب وکړي، دومره بل وکړي، دومره بل وکړي، مشترکه ذمهواري وګڼو، نو انشاءالله چې له موږ مرام ته رسېدل ډېر اسان کار دی. خبرې
ورونو نورې نه کوم او صرف دا یو مطلبي خبره وه او دا هم زما تاسو ته ټولو ته دا خواست دی چې تاسو به اوسه پورې ډېر کړي الله دې سره ښه وکړي او د دې نه وروستو هم دا خپله ذمهواري دا خپل فرض وګڼو چې موږ که په میډیا باندې لګیایي که په نیټ باندې لګیایي که په ملګرو سره ناست دي که په ډیره کې ناست دي خو چې دا خپل فکر دا خپل سوچ خور کړو او د ځان سره خفه ملګري چې کوم دي د نورو پټیانو دی چې هغوی د ځان سره میلاو کړو ستاسو له ټولو ډېره مننه والسلام په قبرونو اوس د مړو نومونه نه وي په قبرونو اوس د مړو نومونه نه وي اوس د مړو په تنو سرونه نه وي او ثناخوان د امن اصل لیونی دی ثناخوان د امن اصل لیونی دی د ټوپکو تماچو غوږونه نه وي ملګرو په دې شعرونو باندې د عوامي نیشنل پارټۍ شارجې اجمان مشرو خیمې د څانګې جنرال سیکرټري ډېر تکړه ملګری په سوشل میډیا باندې هر وخت هره لحظه د خپل پارټۍ لپاره د خپل قومي تحریک لپاره صرف هغه نه بلکې د هغه ټول وروڼه او ټوله کورنۍ د دې لپاره کار کوي زه ورته خواست کوم لنډې یو څو خبرې وکړي راځي ستاسو مخې ته زرین زاده یوسف صاحب السلام علیکم زما ابو درنو مشرانو کشرانو حضورو او خوږ مېلمان تاسو ټول ته زار کړی وایم اول خو زه د ملوري خان ډېره زیاته مننه کوم چې هغه دې نه مخکې موږ سره په زوم په میټینګ کې شریک شو او نن بیا وخت وباسه چې غوښتل یې د عوامي نیشنل پارټۍ کارکونانو سره میلاو شم نو دا یو ښه خبره ده موږ په دې باندې خوشحاله یو او هیله هم ترې لرو چې را روان وخت کې هم دا چې دی موږ سره خپلې رابطې ساتي نزار خان باندې ښه ده چې یو څو خبرې وکړو نو یا چې خبره شروع شي سیاسي خبره نو بیا خبره نه ختمېږي خو په هر حال زه یو څو خبرې کوم هغه په دې حواله باندې کوم چې پکار دی چې موږ خپل میسج چې کوم دی مشرانو ته ورسوو زه به ګران مشر ته دا ووایم چې پکار دی باچا خان مرکز چې کوم دی هغه فعاله شي او د خارجي تنظیمونو سره د هغې رابطې ټینګې کړي دویم کار دا وشي چې هلته یو مرکزي کمانډ جوړ شي چې هغه میډیا ته په سوشل میډیا ته بهرنیو خلکو ته هغه مطلب د پارټۍ انفارمیشن هم ورکوي د خپلو پالیسیو نه هم خبروي خپل ورکر چې کوم دی چې هغه اپډیټ ساتي د خپلې پارټي پالیسیو په حواله باندې مختلف ایشوز په حواله باندې نو دا به دا وي چې دا به ګټه کوي دویمه خبر دا ده چې ورکر به کنفیوز هم وي په مختلف حوالو باندې د مشرانو یو رایي او زموږ د ورکر چې کوم دی دوی هغه پخوانی سوچ فکر دی هغه نظریاتي څیزونو باندې یا په سمجھوتو باندې په حکمت عملي باندې خبر ني نو دې درته یو څیز غږی د مشرانو بل څه غږی نو پکار دی چې زه د ګران مشر نه دا توقع ساتم چې دی لړ شي په دې حواله باندې کار وکړي درېیمه خبره چې په سوشل میډیا باندې ټولې پارټۍ لګیا دي بدلا پیسې خرج کوي دلته داسې تنظیمونه هم شته چې د هغوی په لکونو کې بجټ د دې میاشتې او هغوی دپاره مطلب دا که په سوشل میډیا باندې هغوی دپاره یې مخلص ساتلی دی افیسونه یې ولې جوړ کړي دي شکر الحمدلله چې په پښتنو کې داسې خلک شته چې هغه بالکل دا بغیر د سلالچه بغیر د پیسو بغیر د تنخواه نه دا کار کوي ډېر ښایسته طریقې سره کوي او بالکل په ټوس او په دلایلو باندې کوي خو بهرحال یو په دې حواله باندې چې پارټي چې کومه ذمه داري ده هغه نه پوره کوي دا خلک چې کوم دی دا خو د خدای خدمتګارو بچي دي دا خلک احساس لري د خپل کام احساس لري د خپل کام درد ورته معلوم دی د خپل کام ستونزې ورته معلومې دي دا څنګه دا کار کوي په دې حواله باندې د پارټۍ نه هغوی سره هېڅ قسم مس نشته نو موږ دا غواړو چې دا دومره خلک چې کوم دی په زرګونو باندې ما مشر ته درته ویلو زما ګران مشر چې تر راغلی ما ورته خبره کړې وه چې په زرګونو خلک تاسو ته کار کوي په دې دغه باندې او هغوی سره چې کوم علم او پوهه ده هغوی رایې جوړوي د پارټۍ دپاره د کام د ستونزو په حواله باندې د ولس رایې جوړوي پکار ده چې پارټي ورسره مدد او مرسته وکړي دا د کام جنګ دی دا اسان نه دی دا باچا خان خلک مثالونه ورکوي خو زه وایم چې د باچا خان یو مثال سړی په خپل عملي ژوند کې راولي نو بیا ورته پته ولګي چې باچا خان څه کړو موږ خو چې پارټي پلان کې د باچا خان په نظریه عمل نه کوي دې نه کوي هغه نه کوي آیا موږ د بابا په نظریه باندې خپل عمل کړی دی د هغه تعلیمات موږ په خپل ژوند کې راوستي دي نه دي راوستي نو بهرحال خبرې خو بیا ډېرې دغې دي ما یو څو تجویزونه وده چې دغه ته ووایم ستاسو ټولو زه ډېره زیاته مننه کوم او زه حاجي صاحب ډېره زیاته مشکور یم چې ما ته دا موقع راکړه ستاسو ټولو مننه ډېره مننه ډېره مننه ګنجاره صاحب زموږ یو ملګری دی هغه هم د مانیری دی
تاسو ته پته ده مانې رای ډېر تکړه پښتانه دي فاروق له خواست کوم چې راشي او مشر ته خواست کوم چې ټوپۍ ورته په سر کړي او دی اوس هم مانیوال چې کوم دی ټول عمر یې د دې پښتون قومي تحریک رهبري کړې ده او مخکې روان وو او بیا په مانې رای کوم د طرف کښېنولې نو هغه ته خواست کوم مبارکي ورته ورکوم چې په دې خپل پښتون قومي تحریک او دې سره زموږ ګران مشر د پښتون ویلفیر ارګنایزیشن سید شاه صاحب راغی هغه ته هم خواست کوم او ډېره مننه او دا کوم ډېره مننه ستاسو مبارک وشه الله دې قدمونو بختور کړه چې په خپل پښتون قومي تحریک کې ډېره مننه مهرباني ملګرو